دلته ژوند له نورې نړۍ ډېر توپیر کوي. د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته کم لاسرسی او په داسې سمڅو کې ژوند کول چې د لمر وړانګې د دروازې تر درشي نشي داخلېدی. دا ټول هغه څه دي چې دوی له نورو ټولنو رابېل کړي. د ننګرهار دور بابا ولسوالۍ دغې سیمې ته راغلي یو چې اوسېدونکي د غره په دغه سخته سینه کې د ژوند ورځې او شپې سبا کوي. د دور بابا د سمڅو کلی هغه سیمه چې اوسېدونکي یې د تېرې شوو پیړیو د خلکو په څېر ژوند لري. تاسې د دغې سیمې د انځورونو په لیدلو سره د 10مې پیړۍ د خلکو د ژوند یوه ساده نمونه لیدلی شئ. پراخې خونې او په یوه خونه کې د ټولې کورنۍ هستوګنه خورا حیرانوونکې ده. په سمڅو کې د میشتو کورنیو مشر 50 کلن پاینده خان وایي دغه ژوند ورته له نیکونو په میراث پاتې دی. د آبادۍ هستوګنې پر ژوند ملنډې وهي. نه خپل ښوونځی لري، نه سړک او نه هم روغتیايي کلینیک. بچیان یې په ښوونځي پسې هره ورځ په کیلومترونو پلي مزل نشي کولی. تر څنګ یې ډیری وخت ناروغان روغتون ته تر رسېدو وړاندې له بدو بدتر او حتی تر مرګه رسېدلي وي. دی ګیلهمن دی چې په تېرو 18 کلونو کې ورته حکومت هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. زموږ خو دغه یو چې زموږ الله دغه کورونه راکا دغه حکومت زموږ هغه وروکه چې سړکو هغه مکتبو هغه څو پیرې ګورم ګو سره یو دغه سړک واده وشوي ولاکه چا ګوره پاڼه راړولې چې مرسته راشي بل شی راشي دغه هر شي ته زموږ ضرورت دی. ښه کورو ته مو ضرورت دی، زړه مې غواړي. د پاینده خان کور تر نورو عصري ښکاري. په یوه خونه کې د لمریزې برېښنا کم لګښته پکې د غره له لرګیو جوړ دالان هم له نورو ښه برېښي. تر څنګ یې په تورو لوګیو تور پخلنځی. دلته د ساده او ډېر عادي ژوند ټولې نښې تر سترګو کېږي. په آباده کې د شته کورونو په پرتله دلته د ښه ژوند د تېرولو لپاره اړین وسایل په نش حساب دي. له دې کور لږ وړاندې 15 کلن خیرالله خپل هغه کور ته بوتلو چې دی پکې له کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. دلته هم یوازې هغه توکي لیدل کېږي چې له شتون پرته یې ژوند نه کېږي. د عصري ژوند هېڅ څرک پکې نشته. خیرالله هم له خپل ژونده خفه ښکاري. هره خبره یې د ګیلې په څېر ده. وایي یوازې مرګي ته شپې سبا کوي. کوچنیان له زده کړو بې برخې، روغتیايي خدمات په نش حساب او حتی د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی پوره نه دی. په 2 غونډیو کې رئیسار دا کلی د موسمي بارانونو له امله راوتونکو سیلابونو مخې ته پروت دی. مثلا دا حساب دی چې نه اوبه شته، نه سړک شته، نه کلینیک شته، نه مکتب شته. وړه او دا ټول حساب یې تعلیم پاتې دلته. د حکومتو او د خلکو دا بس هیله کېږي چې دغه پروګرامونه جوړ نه کړه، دا بل چا وسته نه شي. دوی د دې ټولو سره سره خپل پښتنیز دود میلمه پالنه هم په دغې غارونو کې ژوندۍ ساتلی. دوی د غره په دغه کلکه سینه کې د خپل میلمه پالنې لپاره حجرې او دیرې هم لري. د دور بابا د سمڅو دغه کلی د دې کلي اوسېدونکو په وینا چې دوی د ژوند هغه لومړني کومې اسانتیاوې چې دي دا په نش حساب دي. دوی وایي چې دغه سیمه کې تقریبا د 80 خواشه کورونه اوسېږي. اسد جبار خیل، ننګرهار دور بابا ولسوالۍ.